السلام علیکم دوستانو، راځئ چې نن توندو ترخه شوروا پخه کړو. د دې شوروا لپاره ما 1 کیلو د پسه غوښه کارولې. لومړی به یو دیګ بخار کې غوړ واچوئ. غوړ چې ګرم سو غوښه ور اضافه کړئ. 4 پلۍ میده سوې اوږه ور واچوئ. یو څو دقیقو لپاره به غوښه له اوږې سره سره کړئ. دې سره د غوښې خام بوی له منځه ځي او شوروا هم ډیره خوندوره راځي. ورپسې به نیمه قاشوغه روب ور اضافه کړئ، نیمه قاشوغه تور مرچ، سره مرچ، کورکمن، وچه دڼیا، مالګه ور اضافه کړئ. 3-4 دقیقو لپاره به نوره هم سره کړئ. بیا به دومیانه سایز پیاز ور اضافه کړئ. 4 دانې به رومیان ور واچوئ. شنه مرچ هم ور واچوئ. ټول مواد ښه سره ګډ کړئ. د دیګ بخار سر بند کړئ. 6 دقیقو لپاره په متوسطه حرارت باندې بخار ورکړئ. 6 دقیقې بعد به دیګ بخار سر خلاص کړئ. قورمه به قاشغې سره ښه وښوروئ چې پیاز او رومیان ښه حل سي. بیا به زردکې، کچالو، شلغم ور اضافه کړئ. جوش سوي اوبه به ور واچوئ. دوباره به یې دیګ بخار سر پې بند کړئ. 20 دقیقو لپاره به په متوسطه حرارت باندې بخار ورکړئ ترڅو غوښه یې نرمه سي او شوروا پخه سي. دلته هم ترڅو شوروا پخېدله نو ما ورته سلاته جوړه کړه او دا هم زموږ خوندوره شوروا تیاره سوه. که مو ویډیو خوښه سوله نو هیله کوم لایک یې کړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.